خو موږ دومره سهولت پسنده شو چې شیطان موږ پسې ولګېده. د دین په جامه موږ تباه کوي، په دین کې هم ګناهګاروي. نو جوماتونه زموږ نه پاتې شو. څنګه پاتې شو؟ زما په کور کې زما زوی قاري دی، بچیا راځه بیټک کې به موږ هم ولاړې او زنانه به هم ولاړې او ته موږ ته ختم شروع کړه. لږ غوندې چې مالدار ګوټی دی، یو څو روپاټې لري، اجرګۍ جوړه کړې ده، بیټک ګوټی جوړ کړی دی، هغه هم لګیا دی قاریان راولي. ولې په دې اجره کې په دې بیټک کې به ختم کوي. ای مسلمانانو، څلور واړه مذهب دا وایي چې کله د انسان عذر نه، عذر دوه خبرې دي، بیمار او دشمنی، چې دا دوه عذرونه نه او په کور کې فرضي مونځ د جمع نه بغیر کوي، مونځ شوی نه دی. زه نه وایم د یو مذهب خبره هم درته نه کوم، دا د اتفاق خبره ده. زما مسلمان وروره، ختم مستحب دی. که دې ونه که ګناهګار به نه خو اجر ده نه پاتې شي. او که د ماسخوتن مونځ دی بغیر د عذر نه په خپل بیټک او اجره کې وکړه، نو مونځ دې نه ده شوی، ګناهګار پاتې شو. رسول الله علیه السلام څه فرمایي؟ زه ځوانان د ځان سره کوم، لرګي را جمع کوم، اتخلف الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا، چې موږ کورونو کې مونځ کوي خو چې جمع له جومات ته نه راځي، دوی باندې سره د کورونو سره د بچو اور ورته لګوم. مسلمان وروره، زه تا ته دا نه یم چې ختم مه کوه. الله دې تعالی توفیق درکړي چې ستا په بیټک کې 3 ختمونه وشي، خو فرض مونځ جومات کې کوه. فرض مونځ مه پرېږده. زمونږ ختمونه دا د نومونو ختمونه دي. پلانکی خان حاجي صاحب، ملک صاحب او پلانکی صاحب او د صاحب قاري راوسته، ختم یې وکړه، خو حاجي صاحب شاته په کرسۍ کې به ناست. په آخره ورځ به یو څو مټیان خلکو له ورکړي، دته به هم په غاړه کې ګلونه او هارونه ور واچوي چې مبارکه شه ختم دې وکړه. ختمونه نوم لراله. عبادت ته چا سره غم نشته. که د عبادت غم وی، په جوماتونو کې میاشتې ختم دی، تا به د میاشتې نیولی وی، تا به د 15 ورځو نیولی وی. نو مسلمانانو ورونو، ختمونه وکئ. الله تا باندې رحم وکړه، بچی حافظ او قاری درکه، بېشکه پې ختم وکړه. خو فرض مونځ دا ستا په کور کې نه کېږي. فرض مونځ دې په بیټک او اجره کې نه کېږي. فرض مونځ جومات کې وکړه، سره د قاري صاحب، سره د سړو چې څومره تا سره ودرېږي. فرض نه بعد بیا لاړ شه کور کې ختم وکړه. دا د کور ختم داسې نه و چې دا به ته د ماسخوتن نه ودرېږي. کومو صحابه کرامو چې کورونو کې ختمونه کول، نو د شپې 11 او 12 بجې به په کور کې بیا ختم ته ودرېدل. جومات کې به تراویح وکړئ، کور کې به په نیمه شپه ختم شروع کړي. د دې رواج نه ځان راوباسو. هسې نه چې د دې نعمت ناشکري وشي چې الله بچی قاري راکه، مټیان راوړلی شم، خپې په بله اړولي قاریان راغواړه. قاریان ورونو، دلته ډېر قاریان ناست دي، زما دا غږ به م اوري. قرآن مه سپکوئ، دا د عبادت کلام دی، دې سره وجاړئ، دې سره قیام وکئ. رسول الله چې به لسته جړل به، دا په خلکو مه خرڅوئ. د یوې جوړې د یو څو روپو الله به رزق درکړي، د خلکو په درونو دا قرآن مه ګرځوئ. خلق جماعتونو ته راولئ، مسجد ته محتاجه کوي، عبادت خانو ته راولئ. دې ته عبادت خانې وایي چې په یو قدم چې جماعت ته را رواني او یو قدم اوچتئ، الله پې یو نیکي ورکړي،
یوې ګناه معاف کړي یوې درجه اوچته کړي او چې جومات کې مونځ وکړي یو مونځ